روسیا چې مخکې ورته شوروي اتحاد ویل کېده. شوروي اتحاد چې د 15 ملکونو په ملتیا 1922 کې جوړ شوی و او په 1991 کې مات شو. که موږ اوس هم د دنیا نقشې باندې نظر واچو نو روسیا هغه واحد هیواد ده چې زموږ نظر تر ټولو اول جلب کوي. روسیا د مساحت لحاظه تر ټولو لوی هیواد ده چې د دنیا شپږمه حصه کیږي. خو بیا ځینې ماهرین دا هم وایي چې دغه هیواد د پلوټو سیارې نه هم لوی ده. د دغه هیواد نفوس 115.9 میلیونه ده او 15 رسمي ژبې په روسیا کې ویل کیږي. دغه هیواد 46 ولایتونه لري او د پراخوالي له وجې 11 مختلف ټایم زون یا د وخت زونونه لري چې د هیواد مختلف سیمو کې مخکې وروسته دي سره. دغه هیواد نه یوازې د نړۍ تر ټولو لوی هیواد دی بلکې دا هیواد د نړۍ د ځنګل تر ټولو لوی سیمه هم لري چې 50% ځمکه یې ځنګل دی. دغه هیواد ډېرې طبیعي سرچینې لري مګر د ګاز او ځنګل طبیعي زیرمې په نړۍ کې لومړی ځای لري او د نړۍ تر ټولو اوږد اورګاډي سړک هم دغه هیواد لري چې اوږدوالی 9200 کیلومتره کیږي او د ساعت له نګانۍ سفر 152 ساعته کیږي. د سوداګري او پانګونې لپاره د روسیا تر ټولو ښه ښار یکاترینبورګ ده مګر اکثرا غیر رسمي بلل کیږي. یکاترینبورګ د اروپا او اسیا په پوله پروت دی. په روسیا کې د نارینه اوسط ژوند د ښځینه اوسط ژوند سره 10 تر 12 کالو توپیر لري چې نارینه اوسط ژوند 40 کاله ده او ښځینه اوسط ژوند 15 کاله ده. روسیان بیا ډېر میلمه‌پاله خلک ګڼل کیږي. پیلمیني د روسیې ملي خواړه دي. دا خواړه په ختیځ اروپا کې هم غوره ګڼل کیږي. مګر لا هم ډېری روسیان د شوروي اتحاد رانسکورېدو وروسته د ژوند په آبادولو کې د ستونزو سره مخ دي. دوی ډېری د عام دندو لپاره تعلیمي کچه لوړه ده له توانایي یې سمه استفاده نه اخیستل کیږي. دوی اکثره هڅه کوي ماسکو ښار یا نور هیوادونو کې خپل ژوند جوړ کړي. په دغه هیواد ولادیمیر پوتین له 20 کلونو راهیسې واکمن دی. هغه په نړۍ کې تر ټولو سخت او مهنتکش واکمن بلل کیږي. پوتین په جوډو کې تور کمربند ترلاسه کړی او اوس هم د مارشل آرټ تمرین کوي. هغه سپورتي موټرو سره مینه لري او اکثره موټرو سیالیو کې هم برخه اخلي.